د پاکستان عمومي ټاکنو د لومړنیو نتایجو له مخې د عمران خان پلویان تر نورو مخکې بلل شوي دي. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د پاکستان عمومي ټاکنو د لومړنیو نتایجو له مخې د عمران خان پلویان تر نورو مخکې بلل شوي دي. د پاکستان پرونیو عمومي ټاکنو د لومړنیو نتایجو له مخې د پاکستان د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان پلویان تر نورو مخکې دي. د عمران خان پلویانو د پاکستان د ټاکنو کمیسیون د ملي اسمبلی د 216 سیټونو له جملې د 106 سیټونو د شمیرل شویو رایو له مخې 40 ګټلې دي. 24 سیټونه خپلواکو کاندیدانو ګټلي او د بلاول بټو زرداري په مشرۍ د پاکستان پیپلز ګوند هم 24 سیټونه خپل کړي او د پخواني صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ نواز ګوند بیا 18 سیټونه ګټلي دي. د رایو شمیرنه په غیر معمولي ډول ورو روانه ده چې حکومت یې یو علت د ټلیفوني خدماتو ځنډېدل بللی دی. د ټاکنو په ورځ په پاکستان کې انټرنیټي او ټلیفوني خدمات ځنډول شوي وو. په پاکستان کې په پرونیو عمومي ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه کمه ښودل شوې او د ناامنیو د پیښو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د پاکستان پوځ پرون وویل چې د انتخاباتو د بهیر د ګډوډولو په هدف د وسلوالو په بریدونو کې لږ تر لږه 12 کسان چې اکثره د امنیتي ځواکونو غړي وو ووژل شول.